زموږ نن غرمه همدلته ده. د څېړیو په انګار به د کلي نه راوړي چرګان پخوو، د نښترو د لرګي نه به په انځر ونه کې ټال جوړوو. دا ځای د کیلادمان په نامه یادیږي او دا ویډیو د نینګلام تنګي ته د سفر یوه بله ویډیو ده. دلته د نښترو پر ځای د څېړۍ ونې ډېرې ولاړې دي او د غرونو په سرونو یې نښترې دي. ما چې وکتل دلته شاوخوا بانډې ډېرې دي، ځکه چې د بزو څر لپاره یې د څېړۍ پراخه بوټي ولاړ دي، خوړ نږدې او اوبه یې پرېمانه دي. زموږ نن غرمه همدلته ده. د څېړیو په انګار به د کلي نه راوړي چرګان پخوو، د نښترو د لرګي نه به په انځر ونه کې ټال جوړوو، چای به څښو او د طبیعت نندارې به کوو. خو دا هر څه لږ وروسته. اوس راځئ چې د دې ځای د روانو سپینو اوبو شور او ښکلا در باندې لومړی وګورم. دا زه چې ولاړ یم دا د ځنګل د تندر اوبو راوړي لرګي دي چې یو په بل پسې ډب شوي دي. کوم چې د استفادې وړ وو کارېدلي او باقي پاتې دي. کورب راضي وو، په دې به بیا اوبه راځي او دا پاتې شوني به ښکته در وباسي. کلیوالو د باران سره سم ورته بیداره اوسېږئ. وخت دی چې باید غرمې ته تیاری ونیسو. موږ د خوراک لپاره ټول شیان له کلي راخېجولي. لومړی مو چرګان پاک کړل، مالګه او مساله مو ښه پرېمانه پرې وشیندله چې خوند یې ښه برابر شي. د څېړو د لرګیو مو ورته اور مخکې بل کړی و. انګار یې تیار برابر و. شنې لښتې مو د انګار د پاسه کېښودې او اخته شوي چرګان مو په منظم ډول پسې د پاسه واچول. دوه چرګان او 6 کسان بیخي مناسب خوراک دی. په پخلي کې وخت ډیر و. زه لاړم او یو ښکلی لرګی مې پیدا کړ. په تبرګي مې ورته دواړه سرونه برابر کړل او د انځر په ونه کې مې قوي خاښ کې بیسته کلکه وتړله. دا ټوله خوارینو د ټال لپاره ده.
روانې اوبه، شاوخوا غرونه، ښکلې منظرې، یوه ښایسته غرمه د انډیوالانو سره، او په اخره کې دعا چې